د کهانۍ شروعات کې د ایډي نومي کس مونږ وینو. دا ډیر یو غریب انسان یي. د دې حالت ورځ په ورځ خرابېږي او ډیر په مشکله باندې خپله گزاره کوي. په ډیر خراب حالاتو کې د دې ښځه دا پریږدي. دا چې کله په سړک باندې روانې نو یو کس یې وپېژني. دا د دې اوښی وي. د دې هم د ایډي په شانته کې حالت وو، خو اوس ډیر زیات مالداره دی. د ایډي یقین نه راځي چې آخر دې ځان څنګه داسې زر بدل کو. خو د ایډي حالت چې دا کس ویني نو د خپلې کامیابۍ راز ورته ووایي. دا د جب نه یوه ګولۍ راواخلي او په ټیبل باندې کیږدي. دا ورته وایي چې دا ساینسدانانو یو داسې قسم ګولۍ جوړه کړې ده. ساینسدانانو دا د دماغو د تیزولو دپاره جوړه کړې ده. نارمل یو انسان 10% خپل دماغ استعمالوي، خو دا ګولۍ دماغ مکمل چالو کولی شي. خو ایډي ته دا ګولۍ نه اخلي. خو د دې اوښی ورته وایي چې دا یو ډیره قیمتي ګولۍ ده، تقریبا په $1000 باندې شوې ده، او د دې ځینه پتلو کې دې ته خپل یو بزنس کارت ورکړي او دا ګولۍ په دې ځای باندې پرېږدي. ایډي ډیر په حیرانتیا باندې دې ګولۍ ته ګوري. د ایډي سره اوس بله لار نه وي د دې وجې نه د دغه ګولۍ د خوړلو فیصله وکړي. څنګه چې دا ګولۍ وخوري نو د دې دماغ اټومیټیکلی ډیر زیات تیز شي. د دې کور ته یوه ښځه د کرایي دپاره راشي نو د ایډي نظر د دې په کتاب باندې ولګي. د دې په ذهن کې هغه مخکیني کتابونه ټول راشي. د دې دماغ یو کمپیوټر په شانته کې تیز شوی وي. دا د دې کور مالک د دې سره په سبق کې مدد وکړي. دا ښځه چې د دې د هوښیارتیا ویني نو ډیره زیاته حیرانه شي. دا چې کله کور ته راشي نو په دې کې ډیره زیاته انرژي وي. لاول خو دا خپل ټول کور صفا کړي. د دې نه پس دا یو کمپیوټر ته کیني. خو دا په دې باندې ډیر تیز ټایپینګ کوي. دا په یوه ورځ کې ډیر ښایسته کتاب ولیکي. په سباله باندې چې کله ایډي راپاسي نو په دې باندې د دوایي اثر ختم شوی. دا د هغه مخکیني په شانته کې نارمل محسوسوي. خو دا د خپل کتاب د خرڅېدو دپاره ویسي. د دې ښځې په یقین نه چې ایډي دومره ښه لیکل کولی شي. دا ورله د دې کتاب ډیرې زیاتې پیسې ورکړي. ایډي اوس ډیر زیات خوشحاله وي. دې ته پته ولګي چې د کامیابۍ دپاره دغه ګولۍ ډیرې زیاتې ضروري دي. دا فورا د خپل اوښې کور ته لاړ شي. خو د دې د اوښې حالت ډیر زیات خراب شوی وي. دا ته د ګولو په باره کې تپوس وکړي نو د دې اوښی لاول خو دې له دا ګولۍ نه ورکوي، خو بیا ورته وایي چې زما لاول یو کار وکړه نو بیا به درله ګولۍ درکمه. دا فورا د خپل اوښې خبره ومني او د دې کار ډیر په خوشحالۍ باندې وکړي. خو چې کله دا کور ته راشي نو د دې د کور دروازه کولاوي. دا چې څنګه دننه ورشي د دې د اوښې د کمرې سامانونه ټول ګډوډ پراته وي او د دې اوښی مړ شوی وي. دا ډیر زیات ویریږي او دلته کې پټ شي. د دې نه پس دا دغه دوایي ګوري. د دې دا خیال دی چې هغه ګولۍ به اوس هم دلته پرتې وي. دا دستانې واغوندي او د ټولې کمرې تلاشي شروع کړي. د ډیرې کتلې نه پس چې دې ته څه میلاو نشي نو د دې نظر په یو اوون باندې ولګي. د اوون لاندې دې ته څه پیسې او د دغه ګولو ټول پیکټ میلاو شي نو دا ډیر زیات خوشحاله شي. خو په دغه ټیم کې دلته پولیس راشي. دا زر د خپلې ګولۍ پټې کړي. پولیس د خپل ځان سره بوزي. خو پولیسو ته پته ولګي چې دا بې ګناه دی نو بیا یې پرېږدي. دا چې کور ته لاړ شي او دا ګولۍ وخوري نو د دې دماغ ډیر زیات تیز شي. دغه شان دا په 2 ورځو کې بل یو کتاب ولیکي. دا په ټریډینګ کې هم ډیر زیات ماهره شي. د دې ګولۍ خوړلې نه پس د دې د دماغ ډیر په تیزۍ باندې ډیټا پروسس کوي. دا په یوه ورځ کې په زراو ډالرې وګټي. خو دا غواړي چې زر تر زره ډیرې زیاتې پیسې جوړې کړي. خو د دې سره دومره پیسې نه وي چې انویسټ یې کړي. د دې وجې نه دا د یو غونډه خواله ورشي او ورته وایي چې ما له قرض پیسې راکړه، په 4 ورځو کې به زه تا ته پیسې ډبلې کړم. غونډه ورله پیسې ورکړي. خو ورته وایي که په ټیم دې پیسې را نه کړې نو ستا انجام به ډیر زیات خراب شي. د دې نه پس دا یوه بله ګولۍ وخوري. د دې دماغ ډیر زیات تیز شي. دا په ټریډینګ باندې دا پیسې ولګوي نو په 100 ورځو کې دا خپلې پیسې په 100 چونده سیوا کړي. د دې ښځه چې دا ویني چې دومره کامیاب شوی دی نو هغه واپس راشي. دا د ایډي سره ډیر وخت تیر کړي. ایډي اوس 100 زبانونه ویلی شي. ډیر زر دا په شیر مارکیټ کې مشهور شي. دلته کې مونږ یو غټ بزنسمن وینو. دا ایډي د روټۍ دپاره راوغواړي. ایډي چې کله دلته راشي او دې بزنسمن ته وګوري نو د دې په باره کې هر څه معلوم کړي. دا بزنسمن ورته وایي چې ته څنګه دومره زر کامیاب شوې. نو ایډي ورته وایي چې دا په اصل کې دغه ګولو کمال دی. دا ته خپله خبره پټه نه کړي بلکې رښتیا ورته ووایي. خو د دې بزنسمن په دې په خبرو باندې یقین نه وي. د ایډي د خبرو نه دا سړی مطمئن شي. دا ورته وایي چې ته زما ډیر خوښ شوې. ولې چې ته د نورو بزنسمنانو په شانته کې یریږي نه بلکې چې څه خبره یې مخامخ یې کې. دا ورته وایي چې ته زما اسسټنټ جوړ شه او د خپلې کمپنۍ څخه کاغذات ورله ورکړي. په اصل کې کال یو غټه کمپنۍ جوړول غواړي خو د ایډي رای معلومول غواړي. ایډي چې کله د کاغذاتو ته وګوري نو ورته وایي چې دا سودا دې ټیک نه ده بلکې په دې کې به درته ډیر غټ نقصان وشي. کال ورته وایي چې ته به سبا له یو میټینګ ته راشي. مونږ لیدل غواړو چې ته څنګه یو بهتره فیصله کولی شي. ایډي ډیر زیات خوشحاله وي. د دې دا خیال چې دا هر څیز حاصلولی شي خو د دې
ګولو چې کم ساید افیکټ دی هغه په مزه مزه ښکارا کیږي په ایډي باندې سر ګرځي او سترګې ورته توري شي دلته کې د دې غونډګانو سره جنگ جوړ شي دې په ژوند کې چرته جنگ نه دی کړی خو دې ته هغه اکشن فلمونه یاد شي او دا هغه شانته کې دا غونډګان ووي او د دې ځینه وځي په دې باندې چې د دوایي اثر ختم شو نو دا ډیر زیات بیمار شو دې چې څنګه د دې ګولو ډبې راواغستو نو په دې کې ګولۍ نه وي داسې خو به بغیر د ګولو دا کار نشي کولی کله چې د کال د کار په باره کې تپوس وکړي نو دا ډیر زیات ویریږي او د دې ځینه پاسي په دې باندې بار الټي ولګي د دغې دوایي ساید افیکټ ښکاره شي د دې نه پس دا د خپله اوښې بټوه راواخلي او هغه خلکو ته به پون کوو کومو چې دا دوایي استعمال کړې ده خو چا به د دې پون نه اوچتوو په دې باندې ایډي نور هم ویریږي دې ته پته ولګي چې کومو خلکو دا دوایي استعمال کړې ده د هغو صحت ډیر زیات خراب شوی دی ایډي چې څنګه دا ګولۍ خوړله په دغه ټیم کې هغه غونډه دلته راشي او حمله پې وکړي د دې نه ډېرې پیسې قرض کړي دي د دې غونډه نظر په دې ګولۍ باندې ولګي نو دا تې په زور والي د دې دا خیالي چې دا ډېره قیمتي ګولۍ ده او په خپلې وخوري د دې نه پس ورله ایډي خپلې پیسې ورکړي او د دې ځینه لاړ شي په دې لانجه کې د ایډي نه خپله دوایي هیره شي د ګولو اثر چې کله په ایډي باندې ختم شي نو دا راولویږي دا د خپلې ښځې خواله ورشي او ورته وایي چې په کور کې څه ګولۍ پرتې دي کله چې د دې ښځه دا ګولۍ راوړي نو په لاره کې په دې پسې یو غونډه ور روان شي خو دا غونډه مسلسل په دې پسې لګېدلې وي په دې ټیم کې د ایډي ښځه یوه ګولۍ وخوري نو د دې دماغ ډیر زیات تیز شي نو دا د یېرې په ځای باندې دماغ ولګوي او د دې غونډه نه د خلاصي دپاره دا یو میدان ته لاړه شي او د دې غونډه نه په مشکله باندې ځان خلاص کړي دې چې کله ایډي ته دا دوایي راورسوله په دې باندې ایډي دوباره ټیک شي د ایډي دا خیالي چې زما په ښځه باندې به هم د دې غلط اثرات وشي خو هغه ورته وایي چې زه دا ګولۍ نورې نه خورمه بلکې ما ستا سره همیشه دپاره ختمه کړه په اصل کې د ګولو نه پس دا ایډي بدل شوی دی د دې وجې نه د دې ښځې دا پرېښودو خو د ایډي د ګولو نه بغیر کار نه کیږي په دې ټیم کې هغه غونډه د دې خواله راشي کوم چې یوه ګولۍ خوړلې وه ولې چې هغه هم د دې عادي شوی دی په دې باندې ایډي ته پته ولګي چې د دې حفاظت څومره ضروري دی د دې وجې نه دا د ځان سره 2 باډیګارډ وساتي دا یو ډیر محفوظ کور واخلي د تیزو دماغو په وجه باندې دا ډیر زیات مالدار شي دا د ډیرو مالدارو خلکو سره ډیلونه کوي دغه شان یو کال تیر شي نو ایډي وس د ځان نه یو سیاستدان جوړ کړی وي دا دومره مشهور شوی وي چې دا وس وزیر اعظم جوړېدل غواړي په دې ټیم کې د دې مخکینی ملګری کال د دې سره میلاوېدو دپاره راشي دا ورته وایي چې ما هغه کمپنۍ اغستې ده کومه کمپنۍ چې دا ګولۍ جوړوي او د هغه ګولو ساید افیکټ ډېر سیوا و د دې وجې نه مې هغه ګولۍ بندې کړې په اصل کې دا دغه دوایي بندول غواړي چې دا ایډي زما په جال کې راګیر شي د کال دا خیال دی چې ایډي به ویریږي خو ایډي اوس ډېر په غرور کې ناست وي څنګه چې دا خپل ګاډي ته خیږي نو ایډي ورته وایي چې د شانه یو ګاډی را روان دی او د دې ډرایور په موبایل کې مصروف دی دا به مخکې دغه ګاډي سره جنګیږي دا کال ته وایي چې زه ستا نه او د دې ټولې دنیا نه 100 قدمه مخکې یم دا ورله لاس ونیسي او ورته وایي چې تا ته د زړه ډېره خطرناکه بیماري ده دا کال ته وایي چې ته خپل خیال ساته او ماله به ووټ راکړې په اصل کې ایډي د ډېرو پیسو د ګټلې نه پس یو لیب کولاو کړی وي او په دې کې هغه قسم دوایي جوړول غواړي او دا په دې دوایي په جوړېدو کې کامیاب شوی هم وي خو دا دوایي د هغه دوایي نه لږه مختلف وي دا ګولۍ صرف یو ځل خوړل پکار دي د دې سره به د انسان دماغ همیشه دپاره تیز وي او د دې څه نقصانات هم نشته اوس ایډي ته بار بار د ګولو خوړلې ضرورت نشته د ایډي ښځه د ایډي خواته واپس راغلې وي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ